السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د تصویرونو لپاره یو داسې ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم. که چیرې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ بیا به تاسو وکولی شئ چې په خپل موبایل کې ډېر ښایسته او خوندور تصویرات جوړ کړئ. نو دوستانو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ موږ ویډیو لایک کړئ او د هغه کمې خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ د هغه کومه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دا به تاسو خلاص شي. او د هغه کومه دوستانو تاسو په نیکسټ سټپ باندې کلیک وکړئ. نیکسټ سټپ نیکسټ او د هغه کومه دوستانو تاسو په ګیټ سټارټډ بټن باندې کلیک وکړئ او کوم ایډ سره هغه ایډ بدل تاسو کلوز کړئ. نو د هغه کومه ګوره دوستانو ولر تاسو راشي په ایډ فوټو کې به خپل تصویر وښیاست. اوس که تاسو غواړئ چې هر تصویر جوړ کړئ صرف په دوستانو تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو زه راځم خپل تصویر ښیم. زه غواړم چې دا تصویر جوړ کړم. نو دغه رقم ګوره دوستانو زه راځم خپل تصویر ښیم. زه غواړم چې دغه تصویر جوړ کړم. نو ګوره دوستانو کله چې تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ بیا به دلته تاسو په تصویر باندې کلیک وکړئ او هغه تصویر به دلته ګوره راشي. نو تاسو به لږ انتظار ته وکړئ تر څو دغه تصویر ستاسو په موبایل کې ریډي شي. کله چې ګوره دوستانو دغه تصویر ستاسو په موبایل کې ریډي شو دغه به تاسو ته خلاص شي. نو ګوره دوستانو ولر په پیس کې اوس که تاسو غواړئ چې دغه پیس ور بدل کړئ دلته تاسو پیس کې دلته پیس ور بدلولی شئ. په بیکګراوند کې ګوره دوستانو دلته تاسو بیکګراوند ور بدلولی شئ. که تاسو غواړئ چې هر بیکګراوند په ودروئ او هر بیکګراوند ورکړئ صرف په دوستانو تاسو هغه بیکګراوند یو ډاونلوډ کړئ او هغه بیکګراوند بیا دوستانو تاسو ور بدلولی شئ. نو ګوره دوستانو دا ټوټل بیکګراوندونه دي. اوس که تاسو غواړئ چې په دغه تصویر باندې هر بیکګراوند اپلای کړئ هغه بیکګراوند دلته تاسو ډېر په اسانه طریقې سره اپلای کولی شئ. صرف تاسو هغه بیکګراوند ډاونلوډ کړئ د هغه کوم تاسو کلیک وکړئ او د هغه تصویر بیکګراوند به بدل شي. او د هغه کوم ګوره دوستانو په سټیکرز کې به دوستانو تاسو کولی شئ چې له دې سره سټیکرز ولګوئ. که تاسو غواړئ چې هر کوم سټیکر ورکړئ هغه کوم ته سټیکر دلته تاسو ورکولی شئ. په ایډجسټ کې بیا دوستانو تاسو کولی شئ چې د دغه کلر زیات کړئ کم کړئ په تصویر کې ایډیټینګ وکړئ. یعنې تاسو تصویر صفا کولی شئ او د هغه کومې د دې نور ایډیټینګ هم کولی شئ. که تاسو غواړئ دوستانو چې کنټراست یعنې کلرونه زیات کړئ یا تصویر صفا کړئ یا د هغه کوم سپین کړئ یا د هغه کوم دوستانو تاسو کلر کې تیز کړئ هغه ټوټل دوستانو تاسو په ایډجسټ کې کولی شئ. او په فلټر کې بیا ګوره دوستانو جوړ شوي افیکټسونه دي. اوس که تاسو غواړئ چې هر افیکټس په اپلای کړئ صرف په دوستانو تاسو په هغه افیکټس باندې کلیک وکړئ او هغه به ستاسو په تصویر باندې اپلای شي. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو خپل تصویر جوړ کړئ د هغه کوم که تاسو غواړئ چې دغه تاسو سیو کړئ د هغه کوم دلته تاسو دوستانو په دا ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ او د هغه کوم ګوره دوستانو دغه تاسو لایک کړئ یا د هغه کوم دوستانو تاسو دغه بیرته تاسو کلوز کړئ او دغه دوستانو تاسو موبایل په ګیلري کې سیو شي. نو ګوره دوستانو هغه سیو شو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې په خپل موبایل کې دار کوم ته ښایسته تصویران جوړ کړئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن دا باید ټولې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د دار کوم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو که کومه پوښتنه لرئ کوم ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.